بغیر د وی پی ان به موږ واتس اپ څنګه استعمالو؟ که چیرې تاسو واتس اپ استعمالوئ خو هغه د وی پی ان نه بغیر کار نه کوي، یعنی کله چې تاسو وی پی ان کنیکټ کوئ هله تاسو سره واتس اپ کار شروع کوي. زیاتره دا په سعودي کې کېږي، داسې کم مسافر چې په سعودي کې وي د هغو سره دا مسله ډېر راځي. کله هم چې هغه واتس اپ استعمالوي نو د هغې دپاره اول وی پی ان کنیکټ کوي. خو اوس په وی پی ان باندې هم هلته پابندي ده چې وی پی ان په استعمال باندې ښه غټې غټې جرمانې او غټې سزاګانې دي. نو وی پی ان استعمال هم بند شوی دی، دغه سره د واتس اپ استعمال هم بند شو. اوس په واتس اپ کې یو اپشن دی پراکسي ورته ویل کېږي چې دا یې موږ ته ډېر مخکې نه راکړی دی. دغه ډېر په مشکل سره کنیکټ کېږي، زیاتره کنیکټ کېږي نه. که چېرته هم تاسو سره دا کنیکټ شي نو بیا تاسو په اسانۍ سره بغیر د وی پی ان واتس اپ استعمالولی شئ، خو هغه به مشکلې کنیکټ کېږي. نو که اوس تاسو سره کنیکټ کېږي نو زه تاسو ته یوه داسې طریقه په دې ویډیو کې درښایم چې د هغې په مدد سره اوس تاسو کولی شئ که تاسو مسافرۍ کې تاسو دلته پاکستان ته چاته کال کول غواړئ نو د هغې لپاره زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن درښایم چې هغه بالکل په هغې کې تاسو ویډیو کال هم کولی شئ، آډیو کال هم کولی شئ، بالکل محفوظ به وي. په میلیونونو خلک هغه استعمالوي. د دغه نه علاوه تاسو پکې اس ام اس دا هم کولی شئ. نو دغه به درته ښایم په دې ویډیو کې چې څنګه به تاسو هغه استعمالوئ. نو که تاسو سره واتس اپ دا کار نه کوي نو تاسو بغیر د وی پی ان نه د بغیر د هر څه نه تاسو په ډایرکټ باندې چې په هغې باندې څه قسمه پابندي هم نشته، دغه ایپ زه چې کوم تاسو ته ښیم تاسو استعمالولی شئ. دغه ایپ په تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او تاسو په چا سره خبرې کول غواړئ هغه ته به ووایئ چې تاسو هم دغه ایپ ډاونلوډ کړئ. نور یې د واتس اپ شانتې طریقې کار دی، یعنې په واتس اپ کې چې تاسو څنګه اکاونټ جوړوئ، نمبر ورکوئ، کوډ راځي، دغه شانتې به تاسو دغلته هم په دې ایپ کې نمبر ورکوئ، کوډ به راځي او تاسو په دغه ایپ کې رجسټر کېږئ. بیا به تاسو په دغه کې کال هر څه کولی شئ. څنګه به کېږي ټوله طریقه درته درښایم د موبایل په سکرین کې. دغه طریقه زده کړئ او دغه شانتې تاسو اوس د واتس اپ نه بغیر هم آډیو ویډیو کال په اسانۍ سره کولی شئ، په کمزوري نیټورک کولی شئ. څنګه به کېږي زه د موبایل سکرین طرف ته دغه مکمل طریقه ګورو. دغه دپاره راشئ خپل موبایل کې ګوګل راواړوئ. څنګه هم چې تاسو ګوګل راوړئ په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ ټي کینګ ورلډ. په دې سکرین تاسو ته ښکاري دا ټي کینګ ورلډ به تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ. تاسو سره به اولنۍ ویب سایټ راولي ټي کینګ ورلډ. تاسو به څه وکئ په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک کړو دلته دا دی د سرچ آپشن، په دې به کلیک کوئ او دلته به تاسو ولیکئ په دې سرچ کې بي ټي واتس اپ. بي ټي واتس اپ په بالکل یو ځای ولیکئ او دا به سرچ کوئ. چې څنګه هم تاسو سرچ کړو اولنۍ تصویر به تاسو راوالي، تاسو به لږ ښکته راشئ. دلته به تاسو یو آپشن درکړي کنټینیو، تاسو به څه وکئ په دې کنټینیو به کلیک واخلئ. بالکل ویښته به راشئ، دا ډاونلوډ آپشن دی، په دې به کلیک واخلئ او دا ایپ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. چې څنګه هم تاسو دا ایپ ډاونلوډ کړو که نه اوپن کړو هر څه به الاو کړئ. دلته به تاسو اوس څه کوئ، څنګه چې تاسو په واتس اپ کې په نمبر باندې اکاونټ لاګین کوئ جوړوئ هغه شانتې به تاسو دلته هم په نمبر باندې اکاونټ جوړوئ. تاسو چې اوس په کوم ملک کې هغه به اول د ټولو نه سلیکټ کړئ، د دې ځای نه هم سلیکټ کولی شئ، صحیح ده، او د دې ځای نه ډایرکټ کوډ هم سلیکټ کولی شئ. اوس ګورئ زه په پاکستان کې دا اوس ما سلیکټ کړی دی. دلته بیا تاسو څه وکئ چې دا به تاسو دغه شانتې خپل نمبر به پسې ورکوئ، کوم چې ستاسو نمبر وي. چې کله تاسو نمبر ورکوئ په نیکسټ په کلیک واخلئ. چې کله هم تاسو په نیکسټ کلیک واخلئ دلته به تاسو ته وایي چې ستاسو دې نمبر ته به او ټي پي درځي، صحیح ده. نو تاسو داسې نمبر ورکړئ چې یا تاسو سره وي چې کله هم او ټي پي راشي یا تاسو ورکړئ ستاسو اکاونټ به جوړ شي. خو چې کله هم تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړو تاسو به بیا چې کله هم خپل کور والا ټلیفون کوئ نو هغو ته به هم وایئ چې تاسو په خپل موبایل کې هم دا ایپ ډاونلوډ کړئ او دغه شانتې په نمبر یې اکاونټ جوړ کړئ، صحیح ده. بیا به تاسو هغو سره دغه شانتې چاټ او اس ام اس او ویډیو کال آډیو کال هر څه کولی شئ. دلته به تاسو بیا په کنټینیو کلیک واخلئ. ګورئ دا کوډ ما ته راغی، صحیح ده. که ستاسو واتس اپ په واتس اپ هم تاسو ته راتلی شي، ډایرکټ موبایل ته هم راتلی شي، ما ته واتس اپ ته رالو نو دا کوډ به بیا تاسو دلته ولیکئ. چې کله هم تاسو کوډ ولیکئ که نه ډایرکټ به دی تاسو سره لاګین شي. ګورئ ورته ښه دا دی بقایا طریقې کار ټول د دلته به تاسو خپل د پروفایل نوم ورکئ، یعنې ستاسو څه نوم وي هغه ورکئ. ګورئ دا نوم مې ورکړو په سیو به کلیک کوئ. دې ځای نه تاسو تصویر هم اپلوډ کولی شئ، دلته نه تصویر اپلوډ کوئ، صحیح ده. بیا په سیو کلیک کوئ. چې کله هم په سیو کلیک کوئ دلته به تاسو ګورئ آفیشل اکاونټ دی او دلته دی چاټ. چې کله هم تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړو اوس به تاسو څه کوئ، خبرې به څنګه کوئ خپل کور والا سره. تاسو به هغو ته ووایئ چې په خپل موبایل کې هم دا یو ایپ ډاونلوډ کړئ. چې هغه څنګه ډاونلوډ کړي په دغه طریقه به پکې اکاونټ جوړ کړي، اسان کار دی. بیا به تاسو څه وکئ، دلته دا کنټیکټ آپشن دی، دا ایکسپلور دی، دا کنټیکټ دی.
چې چا هم په دې اپ کې اکاونټ جوړ کړی وي او تاسو سره یې نمبر سیو وي نو هغه به تاسو سره راواخلي، بیا ډایرکټ تاسو هغه ته میسج وکړئ، دغه شانتې چاټ ورسره هم کولی شئ، بیا ویډیو کال آډیو کال هم کولی شئ، هر څه کولی شئ. بیا صحیح ده، په دې مې چې کلیک کوئ دلته دا ستاسو اکاونټ دی. دغه شانتې تاسو دا اپ استعمالولی شئ بالکل د واتساپ په شانتې چې آډیو کال پکې هم کولی شئ، ویډیو کال هم کولی شئ او چاټ وغیره هر څه کولی شئ. صحیح ده، نو دا اپ تاسو خپل موبایل کې هم ډاونلوډ کړئ او د چا سره چې تاسو آډیو ویډیو کال کوئ هغو ته هم ووایئ چې دا اپ ډاونلوډ کړئ، اکاونټ پکې جوړ کړئ، بس استعمالوئ، د وي پي ان د څه ضرورت به پکې هم نه وي. که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ، همدغه شانتې ټیپس اینډ ټریکس لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره مننه، د الله په امان. که چا سره څه قسمه کوېسچن وي کمنټ کې ضرور ایډ کړئ.